د امارت په ویندوي برخه کې ډېره ښه نمایندګي وکړه. بیا چې کله تحولات راغلل، امریکایي اشغال وسو، د ویندوي پخواني تشکیلات سره درهم برهم سول. بیا د امارت اول ویان چې حامد آغا صاحب په نامه و، چې په رسنیو کې اورېدل کېده، حامد آغا، هغه حاجي صاحب قدرت الله جمال و چې اوس د تجارت وزارت معین صاحب ده. او بیا له هغه نه وروسته محترم مفتي صاحب عبداللطیف حکیمي صاحب راغی، لطف الله حکیمي صاحب، هغه هم ښه دغه برخه وپالله الحمدلله. تر دې بیا هغه ونیول شو. کله چې ونیول شو په دې وخت کې بیا امارت کې د فرهنګي کمیسیون فیصله داس و چې باید یو سیاسي ویان او دوه نظامي ویاندویان چې دغه سره مرستندوی وي دا تشکیل شي، ځکه خطرات ویان ته ډېر شول. نو کارونه سره وویشل چې که یو ته ستونزه پېښېږي بل وژغورل شي، که بل ته ستونزه پېښېږي بل. په دې کې بیا مطمئن صاحب مرحوم بېرته مجبور کړ شو چې سیاسي ویاندویي وکړي. او په څنګ کې بیا دوه ملګري ورسره استخدام شول، قاري صاحب یوسف احمدي او ډاکټر صاحب حنیف، چې دوی د 22 ولایتونو یو ویاندوی وکړي، د 12 ولایتونو بل ویاندوی وکړي، د نظامي خبرونه یې نشته. خو سیاسي ویاندوی بیا هم د مطمئن صاحب سره وه. خو داسې په هغه وخت کې سیاسي موضوعات ډېر نه و، امارت په سیاسي موقف کې نه و، سیاسي اړخ ډېر نه ځلېده په رسنیو کې، ټول فوکس په نظامي برخه کې و. نو ځکه دوه ویاندویان ډېر مشهور شو چې چا په نظامي برخه کې کار کاوه. نو بیا دغه سلسله داسې راغله چې بیا ډاکټر صاحب حنیف ونیول شو، اسیر شو. بیا زه راغلم دې موقف ته، احمدي صاحب تر هغه ته هم ستونزه پیدا شو، بیا بل ملګری راغی. پر صورت دا د ویاندویي سلسله یې ډېره یو آموزګاره وه، موږ ته یې زده کړه راکړه. په اوله وهله کې ما یاد دي کله چې ملګرو مشوره ورکړې وه چې ما د ویان په صفت باندې مقرر کړي، نو زه خبر شوم، ډېر وارخطا شوم. نو ما ځان سره ښې ډېرې بانې هم جوړ کړې چې دا کار نه شم کولی، او ښه عذرونه مې هم جوړ کړل. اول مې ځان لږ وغړاوه، وروسته بیا مجبور شوم یو جي ته رهنمایي وسوه. عزیز صاحب محترم هم په جریان کې و. هغه وخت یو جي کې یو کور ته ورغلو، وایي دلته مطمئن صاحب دغه ته ورځو. نو هغه سره ما دا ځان سره جوړ کړی و چې زه دا عذر وړاندې کړم، دا کار زه نه شم کولی. دغه